تاسو به د فیسبوک زړه ایډي څنګه خلاصوي؟ یو وخت تاسو د فیسبوک ایډي درلودل 15 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې، خو اوس یې پاسورډ درڅخه هېر دی، نمبر یې درڅخه هېر دی، ایمیل یې درڅخه هېر دی، یعنې هر هغه څه چې په ایډي کې موجود وي هغه ټول درڅخه هېر دی چې تاسو په هیڅ صورت کې نشئ کولی چې هغه ایډي خلاصه کړئ. خو فقط او فقط د فیسبوک په سرچ کې تاسو پیدا کولی شئ او تاسو ته دا معلومیږي چې دا زما ایډي ده. نو په نننۍ ویډیو کې د دې طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک زړه ایډي خلاصه کړئ. که څه هم تاسو ته نمبر، ایمیل، پاسورډ او هیڅ شی هم نه معلوم، خو بیا هم کولی شئ چې تاسو د ایډي لوګین پیدا کړئ چې تاسو ایډي پر کوم نمبر جوړه ده، پر کوم ایمیل جوړه ده. نو هغه ایمیل یا نمبر به حتما تاسو سره موجود وي. تاسو کولی شئ د هغه ایمیل یا نمبر د لارې بیرته ریکور کړئ او پاسورډ یې ورته بدل کړئ. دوستانو د هر څه نه مخکې به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ او د هغه ایډي لینک به کاپي کړئ چې ستاسو ښی نمبر او ایمیل ورک دي. نو زه راځم زما یو مخکنی ایډي وه چې 6 کاله مخکې ما استفاده کوله، نو د هغه نمبر او ایمیل راڅخه ورک دی چې ما پر کوم ایمیل یا نمبر جوړه کړې وه. نو زه به هغه اوس پیدا کړم او تاسو به طریقه هم زده کړئ. دغه زما زړه ایډي ده. دلته تاسو دغه پوسټ وینئ چې په 2019 کال کې ما کړی دی، یعنې 7 کاله کېږي چې دغه ایډي بیا ما نه ده راخلاصه کړې. نو اوس راځم د دغه ایډي لینک کاپي کوم. تاسو به پر 3 ټکي باندې کلیک وکړئ او دلته وګورئ پروفایل لینک لیکلی دی، دا به ووایي. نو ستاسو د ایډي لینک به کاپي سي. د هغه څخه وروسته به تاسو ګوګل خلاص کړئ او دلته به سرچ به ولیکئ apkrex.com. دغه ډاټ کام یو ضروري دی چې دغه ډاټ کام باید تاسو ورکړئ. که چیرې دغه ور نه کړئ نو بیا دغه ویب سایټ نه راخلاصېږي. نو دا به سرچ کړئ، تاسو ته به دغه ویب سایټ راخلاصي او دلته به سرچ کې به تاسو ولیکئ انبلاک. دا به سرچ کړئ. دغه اول اپلیکیشن تاسو ته راخلاصېږي، تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته به لاندې ولاړ شئ، د ډاونلوډ بټن پیدا کړئ او دغه اپلیکیشن به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې به کله ډاونلوډ کړئ هغه به راخلاص کړئ او دلته به سرچ کې به ولیکئ m.facebook.com. دا به سرچ کړئ او تاسو ته به دغه صفحه خلاص شي لکه د فیسبوک ته. دلته به تاسو پر فورګاټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به نمبر او ایمیل نه وراچوئ. هغه کوم لینک چې تاسو د ایډي د کاپي کړی دی هغه لینک ور واچوئ. زه راځم زما د ایډي لینک دلته وراچوم او وروسته به پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو وګورئ چې زما ایډي راخلاصه کړله او دلته لاندې وګورئ زما په ایډي کې چې کوم ایمیل اډ شوی دی هغه ایمیل یې راته راخلاص کړئ. نو دغه ایمیل که چیرې زما سره موجود دی یا مثلا ستاسو ایمیل یې تاسو ته راخلاص کړي هغه ستاسو سره موجود وي، تاسو به هغه انتخاب کړئ او لاندې به پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ او دغه ایمیل ته به یو څو عدده کوډ درسي، هغه کوډ به ورته ور واچوئ او ستاسو د ایډي ته به نوی پاسورډ ورکړئ او ستاسو ایډي به راخلاصه سي. یعنې په دغه ایډي کې ما یوازې ایمیل ورکړی دی نو دلته یې ماته یوازې ایمیل راوستی. که چیرې ستاسو په ایډي کې نمبر او ایمیل دواړه اډ وي نو تاسو ته به دواړه اپشنونه راولي، او که چیرې یوازې نمبر پکښې کې اډ وي نو تاسو ته به یوازې نمبر راولي. نو د دې لارې تاسو معلومولی شئ چې ستاسو ایډي پر کوم نمبر جوړه وه او یا پر کوم ایمیل باندې جوړه وه چې د دې لارې یې په اسانۍ سره راخلاصولی شئ. او که چیرې ستاسو څخه ستاسو د ایډي ایمیل یا نمبر ورک و، یعنې پاسورډ مو په یاد وي، نو تاسو کولی شئ پر دا لاندې پاسورډ باندې کلیک وکړئ او وروسته پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ او بیا وروسته خپل پاسورډ ورته ورکړئ او ستاسو ایډي به راخلاصه سي. دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پرې درسره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.